څو ورځې مخکې ما په سود باندې بحث کړی نو په هغې کې ځینې ملګري راغلل ما ته وایي چې ته اوس په دې باندې څه پوهېږې چې سودي نظام ضروري څومره دی په مغربي ملکونو کې سودي نظام چلېږي سود اخیستلی کېږي ربا انټرسټ نو ته وګوره د هغوی معیشت څومره مخ په بره باندې روان دي ښه برابر روان دي د هغوی په نقش و قدم باندې ستا مسلمانان ملکونه سعودي عرب دوبۍ وغیره ورسره پاکستان په دې کې سودي سیستم چلېږي پاکستان خو خیر هغوی نوم یاد کړی نه دی ځکه پاکستان خو ته پته ده نو سعودي عرب او د دوبۍ څومره ښه نظام چلېږي هلته کې هم سودي سیستم چلېږي نو دا تاسو دلته داسې چغې راغستې دي چې دا سودي نظام ختمول غواړي دا ښه نظام نه دی او بله خبره ده چې سودي نظام نه وي نو دا بینکونه به څه کوي دوی به ګټه وټه څنګه کوي دوی به ناست څه کوي دا نظام به د بینکونو نظام به څنګه چلېږي نو زما وروره خبره داسې ده که نه چې که مخکې زما په ذهن کې دا کوېسچن راغلی او چې یاره الله تعالی دا سود حرام کړی ولې دی په دې کې چل څه دی او بیا ما په دې باندې ریسرچ کوم نو په هغه وخت کې به تا ډوډۍ ته کوکو وي ښه زما خبرې ته په غور باندې کېده غوږ ګوره انټرسټ سود نه دی لومبۍ خبره خدا ده چې کوم زما مسلمانان وروڼه دي ځینې پکې دي داسې چې ځان ته ښه مسلمان وایي د الله تعالی نه یېرېږي د آخرت هم ورسره غمي او سود ته هم سود نه وایي داسې خاص مسله ورته نه ښکاري مړه به سود دی نو ولې څه چل وشو نو ته خو لومبۍ د هغوی سره خو زما ګوره هغوی ته زه په دې ځای کې بحث کوم صحیح شوه چې څوک هغه دي ښه او چې څوک څو کال لیبرل مسلم دي یا اګناسټک دي یا ایتیسټ دي یا مارکسیسټ دي یا هر یوه بلا ده دا هغوی سره زما په دې ځای کې خبرې دي صحیح شوه ځکه د هغوی خو د الله تعالی قانون سره کار نشته هغوی خو د الله تعالی قانون نه مني هغوی د خپلې مرضۍ زندګي تېرول غواړي په دې دنیا کې نو د هغوی سره زما په دې ځای کې کار دی لومبۍ خو مسلمانان وروڼه واورئ چې کوم وایي چې یو زما ایمان شته په قرآن باندې په الله تعالی باندې په پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نبي آخر الزما باندې نو هغې خبره واورئ په قرآن کې الله تعالی فرمایي په سوره بقره کې په قرآن کې په کوم ځای کې په سوره بقره کې الله تعالی فرمایي په آیت نمبر 279 کې 279 201 کې چې هغه کسان چې کوم سودخواره دي سود خوري د هغوی سره د الله تعالی او د الله تعالی د رسول جنگ دی کامن سینس شته که نه دماغ دې ځای کې الله تعالی درکړي دي که نه چې یو کس ځان ته مسلمان وایي په الله تعالی او د الله تعالی په رسول ایمان راوړي نو هغه دا همت کولی شي چې هغه جنگ د الله تعالی او د الله تعالی د رسول سره وکړي هرګز نشي کولی په سوره بقره کې الله تعالی وایي چې د سودخور سره د الله تعالی او د الله تعالی د رسول جنگ دی نو دا خبره اوس په دې ځای کې کېنه او دې ځای نه تسلیم که سوچ پې په خپله وکړه دقه شانتې هم په قرآن کې الله تعالی وایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلکم تفلحون ای هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی سود مه خورئ ډبل سود مه خورئ د الله تعالی نه ویریږئ چې تاسو کامیاب شئ کامیابي د سودي نظام نه بالاتر ده چې سودي نظام نه وي ته به کامیاب شي نو په قرآن کې خو د الله تعالی اډر دی نو که ته ځان ته مؤمن وین خو د الله تعالی اډر نه منې انکار ته الټه کوي چې ته یې مړه سود خو خاص څه نشته دی ښه حدیث دی د پیغمبر علیه السلام حدیث واوره حدیث واوره د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې کم کس سود اخلي سود لینے والا چې کم کس سود ورکوي سود دینے والا چې کم کس د دې سود دپاره لیکل کوي لیکنے والا چې کم کس د دې ګواه جوړیږي په دې ټولو باندې د الله تعالی رسول محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لعنت ویلی دی په ټولو باندې نو چې ستا ایمان دی ته څنګه وی چې یاره مړه سود خیر د خاص څه نشته دی مړه جانے دو ہو جائے گا گورو با د الله تعالی رسول په لعنت ویلی حضرت یو خبره کوم ګوره دې کې زه پیور سود یادوم په دې کې د مارګیج چې کومې مسلې دي قسطونه چې دي په قسطونو کې چې سیزونه راځي اسلامیک فاینانس بینکونه کوي که نه او داسې د دې نه علاوه د انفلیشن چې کومه مسله ده چې یو کس قرض واخلي او بیا په مودو بعد واپس کوي یا بل ورځ زما یو ملګری هغه یو ملګري ته مې قرض ورکړی وي 19,000 یا 10,000 روپۍ ورکړې او 9 کاله بعد یې ورته واپس کړي نو ښکاره خبره د روپۍ خو دومره غورځېدلې دا 19,000 خو اوس هغه 19,000 نه دي دې کې د انفلیشن مسلې دي دا د فقه مسایل دي په هغې کې خبرې شته په هغې کې به بیا بحث وکړو چې په هغې کې څه جایز دي او څه ناجایزه دي دلته زه بحث صرف د پیور سود کوم چې هغه حرام ولې دی په خبره باندې پوهېږي دغه د فقه مسایل دي دا به الله امره اوس سیټ ته کېږو په دغې به بحث خیر دی وکړو نو دا خو حرام دی سود که نه سودي نظام حرام دی خو د نظام خلاف به ځې که نه اوس ګوره صحیح شوه ده چې یو کس د الله تعالی قانون نه مني په ښکاره باندې مسلماني او د دننه نه ملحدي اګناسټیکي یا لیبرل مسلمي نو زما خبره ښه
د کې ځینې کسانو ماته دا وی کنه چې یاره ته په هر ځای کې تا ریلیجیس کارت پلی کې دلته کې دا ته اوس ریلیجیس کارت پلی کې چې یاره سود نه دی پکار او سود خوري نظام نه دی پکار او ته ګورې نه په ټوله دنیا کې سود چلیږي معیشت غرق نه شو او تاسو چغې راغستې ته ریلیجیس کارت پلی کې نو زما خبرې ته غوږ کېده کارل مارکس نوم خو به دې اورېدلی که نه دی خو ټوټلي د مذاهبو خلاف و که نه دا خو مذهبي انسان نه و که نه چې څوک مارکسیست کمیونیست سړی هغه ته به پته دی خو هم د سود خلاف و نو د خو ریلیجیس کارت نه دی پلی کړی چې ته ماته وایې چې ته ریلیجیس کارت پلی کوې د خو ریلیجیس کارت نه دی پلی کړی دی خو هم وایي چې سود د معیشت دپاره ناسور دی سود معیشت غرق کوي دی غریب غرق کوي د کمیونیزم سوشلیزم باندې دی چې څوک یې نه پېژني کارل مارکس صحیح شو ښه دقه شانته کې ارسطو ته د ارسطو چې کوم دی د افلاطون شاګرد و ته د افلاطون او د ارسطو نه ډېر ښه پوهېږي هغه وایي چې سودي نظام د معیشت دپاره د هغه د قول مطابق چې پیسه د یو څیزونو د ایکسچینج دپاره جوړه شوې پیسه ده او ته د پیسې دپاره ایکسچینج هم پیسه استعمالوي دا خو ته د قدرت خلاف ځي د نیچر خلاف ځي دا معیشت خو به غرق او تباه شي دا ارسطو وایي د خو ریلیجیس کار نه دی پلی کړی ښه داسې چې ته لږ تاریخ وګورې که نه تا ته به د مودودي صاحب په تفسیر کې دلته کې میلاو شي چې کوم سورې بقره کې 279 آیات دی ته لږ تاریخ وګوره چې کوم عربو که نه عربو د دې آیات د نازلېدلو نه مخکې مطلب هغه عرب چې یا مسلمانان او یا نو یا کافر و کافرم د ټولو به په شریکه باندې هغه وخت کې سودي نظام چلېدلو رایج و خو د ټولو به سودي نظام ته په بد نظر باندې کتل خو قانونا چلېدلو نو بس هغوی به چلو نو ته اوس ماته د ریلیجیس کارت پلی کو دا کامن سینس دی زما وروره خلکو ته پته لګي چې دا سودي نظام کیپټالیسټک سیستم سپورټ کوي په هغې کې مالدار د حد نه سیوا مالدار او غریب په روټۍ پسې لوټونه اړی هغه ته روټۍ نه میلاویږي د ولږې پکې خلک مري دا کامن سینس انسان چې استعمالوي هغه ته پته لګي د خو ریلیجیس کارت نه پلی کړ ښه زه تا ته خبره کوم دا کوم کسان چې وایي سود پکار دی صحیح دی سودي نظام معیشت له ښه دی ته ماته ووایه کوم چې دا ټرسټ دی یا ان جی او دی یا ویلفیر دی که نه دوی چې اکثر لون ورکوي او هغه لون دوی په زیرو انټرسټ ریټ باندې ورکوي سود په هغې باندې نه دي که نه نو دوی د دې ټرسټ الټه بیا هغه ټایم کې صفت ولې کوي چې یاره دا خو ډېر ښه کار کوي د دې سره به غریبانان خلک غریبه طبقه به د پاورټي لاین نه راوچته شي ځکه قرض ورته میلاویږي او هغې باندې ورته سود هم نشته دی دی پې خپل کاروبار روانولی شي ته خو سود سپورټ کوې په کار دی چې ته وایې چې لکه ته خو سود غر کوې یا ټرسټ راته ورکېږه دی ځای ان جي او ویلفیر راته ورکېږه تا سودي نظام تا ختم کو هغه ټایم کې خو د صفت کې د دې مطلب دا دی چې ستا په لاشعور کې په فطرت کې دا پرته دي چې سود ته نه دا سیستم ته سپورټ کوي د دې سیستم غریب طبقه ته سپورټ کوي هغه ته په بره باندې راخیږي ښه دې کې یو خبره بله ده ته دا ویلی شي چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چې کوم دی نو هغه وخت کې خو به غریبو د خلکو قرض ورکو نو هغوی نه به سود اخیستو نه د هغوی به استحصال کېدو اوس خو تا ته بینک وایي چې راوړه زه به تاله الټه درکوم بینک خو مالدار دی نو زما وروره داسې کار وکړه چې ته لږ اکانامکس سټډي کړه بینک چې ستا نه کمه دي لکه مثال کې طور بینک چې د سټیټ بینک نه دي څه ته چې موږ بینک ریټ یا ریپو ریټ یا مارجنل سټینډرډ ایم ایس اف چې څه ته وایو او اخوا بیا بل له ورکوي په بیز ریټ باندې نو ته دغه لږ وګوره تا ته پته ولګي دی چې تاله انټرسټ درکوي که نه د دې یو په ډبل دی د بل د سرمن نه راودرولي د غریب نه الې تاله درکوي نو لهذا ښه دې کې ته دا هم ویلی شي چې یاره صحیح د غریب نه خو د مالدار چې په خپله خوښه باندې قرض رالي او سود ورکولی شي خو دې ورکوي که نه هغه ولې بین دی نو زما وروره که په لږ ځای کې دې حلال کو که نه لار دې ولې د حلال کېدو ورکړله د غریب هم بله ورځ د سرمنه اولي د انسانیت بیړي غرقه کېږي په دې وجه باندې اسلام حرام کړی دی نو دلته کې خو تاسو بیا صفت کوئ چې یاره زیرو انټرسټ ریټ خو دا ښه د آی ایم ایف تا ته پته شته دی د آی ایم ایف خپل هم یو پروګرام چلیږي هغې ته پاورټي ریډکشن اینډ گروث ریټ وایي پی آر جي ټي هغې چې کوم لو انکم ملکونه دي چې انکم یې سیوانه دي هغوی چې کله قرض ورکوي که نه په زیرو انټرسټ ریټ باندې ورکوي خو د آی ایم ایف والا زما په خیال چې دوی اکنامک سیستم کولیپس کوي دا جوړې نه پوهېږي هلکه نه پوهېږي نه هلکه آی ایم ایف ته ځه ښه د دنیا نه ورکېږه ته نه پوهېږي په څه باندې پوهېږي نه تا خو سودي نظام ختمي چې کوم ځای کې د غریب خبره راشي ته سود ختم کړه خو دغه خو مونږ هم وایو چې د دنیا کې دې ټایم کې د حد نه سوا سرمایهدارانه کیپټالیسټک سیستم رایج دی کې مالدار ښه مالدار کېږي او غریب ښه غریب کېږي نو سود صرف 5% مالدار سړي ته فایده ورکوي نو تا ته داسې ښکاري چې دا جي ډي پي به راوخته بس دا ځای ټول ښه دی هغه صرف د دغه 15% مالدارو د وجې ښایي 95% پکې غریب حق شان غریبي حضرت یو خبره کوم زه چې کله دا کیپټالیسټک سیستم کوم زما دا مطلب نه چې زه کیپټالیسټک سیستم مکمل خلاف یم او نه مې دا مطلب دی چې زما کمیونیسټک او سوشلیسټک سیستم خوښ دی
په دې ټولو کې زما اختلافات هم شته، په دې ټولو کې څه خبره نشته چې زما خوښي دي. زما سره زما سیستم پروت دی، واغه سیستم لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې د لاندې مکمل ضابطه حیات را سره پروت دی. صحیح شو ده. بل خبره ده چې مونږ نه دی، مونږ په دې دنیا کې اسلام دا د ویلت نه دی، د ویلت د دولت د دې ایکوال ډیسټریبیوشن غواړي. ایکوال ډیسټریبیوشن مطلب دا دی چې دا دولت غیر منصفانه تور سره په دې دنیا کې تقسیم شوی دی. د اوبو فلو د روانه ده، مالدار له خېډې ریږي ځکه چې پیسې سیوا خرڅ کوي. سرمایه‌دارانه نظام کې دا قشن کېږي، کیپټالیستیک سیستم کې، او غریب خلک غریب کېږي. زه تا ته خبره کوم په کشتۍ کې 200 کسان کېني که نه، او د یونان سره خوا کې په سمندر کې ډوبېږي. تا ته پته شته ده 200 کسان په یو کشتۍ کې چې ځان راځي کوي، دونه سخته تیاری، دونه ریسک کوي. د څه دپاره دی چې چېرته کې تکل وکړي د روټي روزي، چې چېرته کې پیسې وګټي، خپل کور وساتي، خپل اهل و عیال وساتي. سیم دغه شان په سمندر کې کسان ډوبېږي او هغوی په 10 کروړ او په 14 کروړ باندې ټیکټ اخیستی. د څه دپاره؟ هلکه په سمندر کې یو جهاز ډوب شوی دی، ټایټانک غرق شوی دی، او د هغه باقیات مونږ ګورو، د هغې لیدلو یې د هغې دپاره په کروړونو روپۍ ټیکټ اخیستی دی. ته ماته ووایې دا څومره فرق شو؟ دواړه په سمندر کې ډوبېږي، یو په ډوډۍ پسې ځي او بل په تماشې پسې ځي، په کروړونو باندې هغه لګي او د بل سره د روپۍ درک نه لګي. دا څومره فرق شو؟ یو د انګلند نه خپل بچي له برګر یا آیسکریم راغواړي په لکونو روپۍ لګي چې زما د بچي ورته زړه شوی دی، او بل طرف ته د یو انسان بچی د روډ په غاړه باندې سور نور ته په 12 بجې په دې ګرمۍ کې ناست یو پولۍ خرڅوي چې سور یې ورسره نه پای کم میز چې پولۍ کې خو د هغې سوري د لاندې ته کښېني. نو دې ته تعین نه ولیده. دا څومره فرق دی؟ یو د حد نه سیوا مالدار، بل د حد نه سیوا غریب. دا د دولت منصفانه تقسیم نشته دی. ولې نشته دی؟ په هغې کې دقه شانتې سیسټم دي، یوازې انټرسټ نه دی، خبرې پکې بلا شی دي. په هغې کې یو خبره انټرسټ دی، سودي نظام دی. په هغې کې فایده صرف 5% کس لري، 95% کسانو ته نه ځي. په دې وجه اسلام سود حرام کړی دی. خو دا کوم کسان چې وایي چې یاره داسې خبره ده چې دا بینکونه بیا څه کوي، دوی به د پولې پړق ته ناستي. زما وروره تا ته اړوله پته نشته چې بینکونه صرف په انټرسټ باندې ولې ګټه کوي. ته د بینکونو سره خبر نه یې. نو بینکونه په انټرسټ باندې بالکل ګټه کوي. دا په لومبي ځل باندې دا بینک نوم زمانه یار شو په سن 1900 صدۍ کې زما په کال سن هم زمانه یار دی. هغه په لومبي ځل باندې دا سیستم رایج کړی. د دې نه مخکې ولې چې کوم داسې بینکونه خو نه وو چې چا پیسې کړي به ګټه څنګه کوله، چا به پیسې وړلې راوړلې دا کار به کوي به ګټه څنګه کوله. زما وروره بینکونه ګټه د سود نه کوي، صحیح دی، خدای اسانه طریقه ده د ګټې کولو. نو بینک خو ځان له اسانتیا وګوري، پیسې په اسانه وګټي، خو په سیستم کې خو یو سوری پیدا کړي که نه د غریب دپاره، یو ډغل خو پیدا کړي چې په هغې کې غریب ورځي کړي. بیا د معیشت سره د غریبانانو بیړۍ چپه کېږي. بینک چې کله مشارکه نظام چلی که نه، چې مطلب څوک چې پیسې غواړي هغه ته وایي چې صحیح ده کاروبار چلی، پرافټ او لاس دا په شریکه باندې. نو کو فایده کوي په پرسنټیج سره د شیر والی د سود نه به سیوا پیسې هغه ګټي که پرافټ. خو یو خبره دي ته بغاړه دي چې نقصان وشو، نقصان هم کېږي. ښه د دې نه علاوه په انسټالمنټ کې چې سړي د څیز والي که نه، په انسټالمنټس کې چې کوم د اسلامیک بینکونه کوي په انسټالمنټس کې، او د هغې ته بیا کري څو پورې چې هغه ټولې پیسې نه واپس کوي، د کري په شکل کې ګټه وکړله. د دې نه علاوه چې چاله پیسې ږدي نو د هغې نه د فیس چارج کوي، د هغې نه ګټه کولی شي. د دې نه علاوه د انویسټمنټ په مختلفو داسې فیلډز کې کولی شي، لکه مثال کې طور پر نن سبا د حد نه سیوا په مخ په طریقې باندې AI روانه ده چې یو بینک په AI کې انویسټمنټ کوي، منی سپینر ولا دا ثابتېدی شي، خو چې دی په دې باندې پوهېږي. بلا طریقې دي. انټرسټ صرف یوه طریقه ده د بینک دپاره په اسانه باندې، ربا سود په اسانه باندې د پیسو ګټلو یوه طریقه ده. منی فار منی، د سیز په ټریډ ونه شو، بس منی فار منی. نو مالدار ته خو منی میلاو شوله، نه معیشت ښه شو، نه پراډکټ سیوا شو، او غریب پکې غرق شو. نو داسې بلا خبرې دي که ته مسلمان ایم نه که نه، تا ته به پته لګي چې سودي نظام چې کوم دی this is not good for the society. So therefore Islam has banned it. Allah Ta'ala has banned the sood, the interest in the system. جزاكم الله خير.